الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا دين بعد دينه ولا شريعة بعد شريعته ولا مسجد بعد مسجده ولا أمة بعد أمته وهو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجوفي اليماني نفعنا الله تبارك وتعالى بعلومه آمين. باب قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقرب عندك يوم القيامة. انتهائی محترم و محترمات، معلمین و معلمات، طلباء کرام و طالبات، او د جامعہ بنات حفصہ خادمین و خادمات و خصوصا فاضلات و د دې استادانو معلمات و معلمین او زما د ډېرې خوږې میناورې نازکې او نږدې رشته دارو چې زموږ ستاسو منځ کې خوږه رشته ده د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله پاک مو د مینې محبت حاضري خپل در کې قبول او منظور وګرځولې کا. خصوصا دغه کمې باره فاضلات کمو بچیانو لا شپږ کاله محنت وکړو. زموږ د محترم ورور حضرت مولانا محمد اعظم جان حقانی صاحب او زموږ حضرت مولانا ارجد علي صاحب او د ټولو علماء کرامو دعاګانو سره الحمدلله او ستاسو د مشرانو زموږ محترم حافظ قاری عبدالحی صاحب دامت برکاتهم العالیه او داسې ادارو سره زمونږ د ډېرو داسې استادانو دعاګانې شامل حال دي کوم چې د دنیا نه تللي دي. من جمله د هغې نه زموږ استاد محترم شیخ التفسیر والحدیث مولانا عبدالعلي خان صاحب نور الله مرقده وبرد الله مسجده. محترم موږ ډېر خوش قسمته یو په ډېر مبارک مجلس کې الله پاک راجمع کړي یو او د دستاربندو سیزن دی. د نن ورځ کې موږ دونه دستاربندۍ ولیدې الحمدلله اللهم زد فزد. باقاعده زما خپله سره داسې 15 حاضري ده، 7 دستاربندۍ پرون وي، 2 حاضرې د دې نه بعد استاد حلیم آباد کې هلته د بخاري شریف ختم، بیا باباد صاحب کې الحمدلله چرته د ناظري دي، چرته د حفظ دي، چرته د تجوید دي او چرته د دین د نورو شابوري د نورو عنواناتو دي د ختم نبوت دي او بیا په دې ضمن کې الحمدلله داسې نسبتونه دي. بله ورځ د بخشو کې دستاربندي وه نو یو ماشوم په 15 کاله کې یو ورځ چوټي نه وه کړې، بل ماشوم په 3 کاله کې چوټي نه وه کړې او ګڼ شمېر ماشومانو هغوی د شپږو او د 15 کالو په عمر کې چې موږ بلا فرض نو په څلوېښت ورځې کې د هغې نه تکبیر الله هغه نه دی پوت شوی. زما عزتمند
دا ټول نسبتونه الحمدلله الله پاک د خوشحالو مسلمان ته نصیب کړي نن په ټول دنیا کې د عیسایت ختم نشته په دې نسبت چې هغوی وایي چې موږ عیسایان را جمع شوي د ختم یو مجلس جوړو د هغه انجیل کوم چې په عیسی علیه السلام نازل شوی نه یهود دا جرأت کولی شي چې موږ د هغه تورات ختم کوو کوم چې په موسی علیه السلام نازل دی الحمدلله دا ټول خوشحالي الله پاک موږ ته نصیب کړي دي موږ تاسو له الله پاک ډېر انتهایی نعمتونه راکړي دي او الله پاک فرمایي تاسو زما نعمتونه نشئ شمارلی وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها د الله پاک د نعمتونو نه یو لوی نعمت دین دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي چې الله پاک ته په خپل باندې دین ویلې دی او د دین څونه نسبتونه چې دي نو هغه ټول محفوظ دي په مدرسو کې لکه قرآن کریم زموږ د دین بنیادی کتاب دی الله پاک د هغې د حفاظت ذمهواري اخیستې ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون د دې آیت کریمه لاندې د اسباب لاندې چې نن د قرآن کریم او د قرآن کریم د ټولو نسبتونو لکه که زموږ مخې ته بخاري شریف پروت دی نو دا هم د قرآن کریم تشریح ده خو د قرآن کریم نه روتې نور علوم دي دا علم صرف دی او نحو ده او د اصول دی او دا فقه ده بلکې یو مفسر لیکي چې قرآن کریم کې 14,12,200 او 2 علوم دي خدا هغه خپل مهنت کوشش او سټرګل دی قرآن کریم کې چې څونه علوم دي نو د هغې حقیقت ته لا څوک نه دي رسېدلی بحر لا ساحل له هغه سمندر دی چې د هغې غاړه چا نه ده معلومه کړې لا تنقضي عجائبه د دې کتاب چې کوم عجایبات دي نکات دي نو سورې صاد آخري آیت موږ تاسو ته د هغې خبرداري راکوي ولتعلمن نبأه بعد حین چې څونه وخت تېرېږي نو تاسو ته به د دې سمندر نه نوې نوې ملغلرې هغه میلاویږي لوی لوی مفسرین راغلي د قرآن کریم محنتونه یې کړي دي کوششونه یې کړي دي ځانونه یې ستړي کړي دي لیکن چا هم دا نه دي ویلي چې موږ د قرآن کریم د تفسیر حق ادا کړو د قرآن کریم اولنی مفسر رسول کریم صلی الله علیه وسلم دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا احادیث مبارکه ځان له موږ وګورو کو د هغې د سند نسبت دی الله پاک د جدا خلکو نه د خدمت اخیستی دی کو د احادیث مبارکه او د متن خدمت دی کو دارنګې د دغې متن نه مستنبط کوم مسایل دي فقهای کرام الله پاک د هغې دپاره ځان له یو مستقله طبقه هغه پیدا کړې ده رسول الله مبارک احادیث مبارکه څنګه چې قرآن کریم د الله پاک د طرفه دي نو دارنګې د نبي علیه السلام احادیث مبارکه اوتیت القرآن ومثله معه رسول الله مبارک فرمایي ما ته قرآن کریم راکړی شوی دی او د دې په مثل بل شی راکړی شوی دی چې هغه احادیث مبارکه دي لهذا څنګه قرآن کریم وحی الهي ده نو دارنګې سنت د رسول الله مبارک هغه وحی ده کو څوک د رسول الله مبارک د سنتونه د احادیثونه انکار کوي نو څنګه چې یو کس د قرآن کریم نه په انکار کافر ګرځي نو دارنګې د احادیثونه په انکار باندې یو بنده هغه د اسلام د دایرې نه هغه خارج ګرځي لهذا دا ټول نسبتونه د دین دا محفوظ په مدرسو کې دي د انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون لاندې بیا د مدرسو تاریخ کله نه شروع دی زما محترم مدرسه د انسانیت سره لازم راغلی ده لومبه مدرسه کې آدم علیه السلام شاګرد دی الله پاک استاد دی او د علم نسبت د علم اللغات دی وعلم آدم الاسماء كلها مدرسه کې درې نسبت دی استاد شاګرد او علم د دې وجه نه پیغمبر د الله پاک نه علاوه د اچا شاګرد نوي او په اسلام کې اولنې وحی هغه د علم راغلی ده د سورې علق ابتدایي 15 آیتونه په 15 آیتونو کې 15 ځله د علم ذکر راغلی دی او شروع په امر سره راغلی ده اقرأ بسم ربک الذي خلق مدرسه غار حرا ده استاد الله پاک دی شاګرد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د علم کتاب قرآن کریم دی دا ډومبه وحی الله پاک بیت الله شریف کې دنم نازلول شو
مینا مزدلفه عرفات کې او دارنګ مطاف کې حتیم سره حجر اسد سره مقام ابراهیم سره دا وحی الله پاک نازلول شو لیکن د یو غر په غار په یو شړ دی کې دا وحی ولې نازل شو دې کې تعلیم دې مونږ ته د دې خبرې چې د الله د دین د پاره د بلډینګونو ضرورت نشته خدای مکه کو داسې حالات راشي چې څوک په بلډینګونو کې د دین اشاعت ته اجازت نه ورکوي نو د داسې غرونو نه به الله جل جلاله د دین هغه اشاعت جاری ساتي پروس چې دا څونه انقلاب راغی د روس حکومت دا قانون پاس کو چې چا سره د قرآن کریم یو پاڼه برآمد شوه د هغه کور ټول خلک به پانسي کېږي د هغې باوجود الحمدلله اگر چې ډېرو مسلمانانو له ناظره نه ورتله ځکه چې د قرآن کریم په نسخه پابندي وه لیکن بیا هم ډېرو خلکو په دې حالاتو کې الحمدلله قرآن کریم هغه حفظ کړی دی بلکې یو بنده تقریبا په 39 سال کې په لومبي ځل باندې د قرآن کریم نسخه هغه ولیده بعد خلکو په خپل بچي ټیلرانو سره د کاروبار په بانه باندې کېنول علماو بن یو ځنګل کې درس ورکو بل ورځ بل ځنګل کې درس ورکو د دې وجه نه عزتمندو موږ په دې مطمئن یو چې قرآن کریم د ټولو انسانانو لپاره هدایت دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس او ناس کې اخیری انسان هم دی اخیری انسان ته د الله پاک حکم دی چې ته په دین ځان پیې نو ته به د علماو نه ځان پیې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اوس علما کوم دی کې تیاریږي نو علما په مدرسو کې تیاریږي د دې علماو څه برکت دی د علماو بېشمېره برکات دي نن کو دا اسمان نه راپرځي دا برکت د علماو دی نن کو قیامت نه قایمیږي دا برکت د علماو دی عالم به الوي چې علم وي علم به الوي چې علما وي علما به الوي چې مدرسې وي مدرسې به الوي چې ساده طرز زندگی وي نو عزتمندو نن د دین ټول نسبتونه الله پاک په مدرسو کې محفوظ کړي دي په ښکلي پیغمبر چې کله لومبنی وحی 15 آیت د سورې علق هغه نازل شو نو نبي علیه السلام دغه وحی راواغشته کور ته تشریف فرما شو زموږ ستاسو مشرې مور حضرت سیده خدیجة الکبرا رضی الله عنها ته د حالات ذکر کړل د دغه ځای نه د جینکو مدرسه شروع شوه نن کو محله طارق آباد عثمان زی د الله چارسده کې د بنات حفصه للبنات مدرسه قایمه ده نو دا کړی د کومې سلسلې کړی ده او د دې سلسلې د دې د پورې دا کړی ده نو دا د زنځیر کړی اخر ته کم ځای ته رسېدلې ده دا د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها کور ته رسېدلې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور مبارک ته رسېدلې ده او د هغې نه وړاندې غار حرا ته رسېدلې ده او وړاندې آدم علیه السلام ته رسېدلې ده او اخوه چونکې علم صفت د الله دی د دې وجې نه دا نسبت الله تبارک وتعالی ته رسېدلې دی علم چې څنګه د انبیو میراث دی وراثت الانبیاء دی نو دارنګ علم صفت الله دی الحمدلله د دغه ټیم نه د زنانو مدرسه شروع شوه او بیا نبی علیه السلام نارینو ته د حالات ذکر کړل نو بیا د نارینو مدرسه دغه دی نه شروع شوه مدرسه د اسلام لپاره انتهایی اهمیت لري د رسول الله مبارک مکی دور ته وګورو څونه ظلمونه پېښ شوي دي لیکن نبی علیه السلام بیا هم د صفا غونډۍ په خوا کې د حضرت ارقم رضی الله عنه په کور کې دار ارقم کې مدرسه قایمه کړې وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته چې کوم دی د ایمان راوړلو د کلمې ویلو سعادت حاصل شوی دی او ته په دغه مدرسه کې حاصل شوی او مصعب ابن عمیر رضی الله عنه چې د رسول الله مبارک هم شکل صحابي لا هجرت نو شوی او نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې ته ولېږه چې ته لاړ شه او هلته خلکو ته د دین تعلیم ورکړه او بیا چې کله هجرت شوی دی اول رسول الله مبارک مسجد نبوي شریف دویم فکر د مدرسې شوی دی او بیا د دغه صفې د مدرسې محتمم رسول الله مبارک په خپلو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ هغه د هغې نګرانو او نبی علیه السلام به د هغې نګراني کوله به هر حال عزتمندو دا ټول نسبتونه چې حاصلېږي په مدرسو کې نن الحمدلله ستاسو بچیانو ته چې دا سعادت حاصل شو نو دا ورته په کالج کې نه دی حاصل دا ورته په یونیورسټۍ کې نه دی حاصل دا ورته په بل یو ډپارټمنټ کې یو انسټیټیوټ کې نه دی حاصل دا چې ورته حاصل دی د دې فقیرې په دې مدرسو کې ورته الحمدلله حاصل دی په دې مدرسو کې صحیح تربیت کېږي د دې وجې نه عزتمندو چونکې د دین دشمنانو د زنانه نسبت
هغه د اسلام د بدنامولو دپاره ډېر غلط پیش کړی دی حال دا د اسلام د زنانه ډېره لویه حوصله افزایي کړې ده یو انګریز تیر شوی دی ایډورډ ویلیام هغه 1890 کې هغه یو غلطه نظریه پیش کړې ده وی دی fatal point in Islam is the degradation of women د اسلام کمزوري نقطه نظر دا دی چې زنانه ته سپک کتلې دي استغفر الله سپکو خلکو تاسو زنانه ته ډیګریډیشن ورکړی دی تنزیلي رتبه ورکړی دی اسلام ورکړی دی تاسو د اقوام عالم سټډي وکړئ د اسلام نه مخکې به بعضې خلکو لونه جمدی خښولی که نه عیسایان وایي هره ښځه د ګناه جړله ده یهود وایي چې نارینه اولاد موجودي زنانه اولاد ته په میراث کې حصه نه میلاویږي هندوانو کې اوس هم د ستی رواج بعضې قومونو کې شته یو هندو وادو کې او دی په عورت مړ شو د ده ناوې ښځه به جمدی په اور کې سوځولی شي یونانیان وایي د ښځې مقام دا دی بچپن کې د والدینو نوجوانۍ کې د خاوند بوډاپه کې به د بچو خدمت کوي رومیانو کې 520 ساله پورې د طلاق نوبت نو راغلی ولې زنانه د خپل حق تپوس نه شو کولی الحمدلله اسلام چې کله ځان پیش کې چې ما به څوک قبول کی نو زنانه لبیک وی حضرت خدیجه الکبرا رضی الله عنها د نبی علیہ السلام په امت کې اول سلام الله پاک په دې زنانه را لېږلی دی د رسول الله مبارک په چهره نبوت اول نظر د دې زنانه لیدلی دی د نبی علیہ السلام د زبان نبوت مبارک نه اول د قرآن کریم الفاظ دې زنانه هغه اورېدلی دي او د نبی علیہ السلام په امت کې اول شهادت زنانه حضرت سمیه رضی الله عنها ته حاصل دی او د نبی علیہ السلام په امت کې لومبه سعادت د حفظ زنانه حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې ته حاصل دی د دې وجې نه د زنانه لږ عمل الله پاک په ډېر څه قبلوي اوس دغه مدرسو کې صالح او نیکان خلک جوړیږي الله پاک شکور او قدردان ذات دی دونه قدردان دی چې الله د سپیم قدر کوي یو سپي د اصحاب کهف ملګرتیا وکړه الله پاک قرآن کریم کې ذکر وکړو وکلبهم باسط ذراعه بالوسید الله پاک د میږیم قدردانی کوي یو میږي د نور میږو خیرخواهي ولټوله الله پاک د هغه میږي په نوم باندې د قرآن کریم یو سورت سورې نمل هغه مقرر کو دارنګه عزتمندو یو انسان نیک تیر شو الله پاک په لسم پوش کې د هغه د بچو دپاره د وخت د پیغمبران موسی علیه السلام او خضر علیه السلام د خدمت دپاره راولېږل یوې توریانه کې لږ یو بخلې کې راوړې چې زه پې د نمرود اور مړ کړم چې ابراهیم علیه السلام باندې اور بل نشي دغه وسو قیامته پورې الله پاک د هغې قدرداني نصیب کړو زموږ بچیم هغه په توریانه کې توتکور کې غدار نه کوي یو زناور خپل نیت بد که کربوړي هغې له پوکې ورکو ده کې څه زورو لیکن قیامت پورې خپل نسل هغه تبو برباد کو د دې وجې نه عزتمندو الله پاک شکر ذات دی اوس دې کې کمې زنانه نن راغلي دي ډېرې زنانه وي 40-45 منټ به په خپل میک اپ تیر کړي لیکن د بخاري شریف یو حدیث پې نه وي په دې مجلس کې به ډېر نارینه داسې وي چې یو حدیث به ورته نه راځي د دې وجې نه هغه نارینه د خپل شکست تسلیم کړي او هغه زنانه د خپل شکست تسلیم کړي چې کوم سعادت الله پاک دې زنانو ته نصیب کړی دی او بل چاته هغه نصیب نه دی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه الله فرمایي چې عمل صالح کو دا بنده خاوند ایمانو کو نارینه کو زنانه و موږ ته پاکیزه زندگی نصیب کو بیا د زنانه الله پاک لک څه پډیر څه قبلې یو زنانه د دې خپل نارینه د خدای لار کې لګو تبلیغ کې جهاد کې طریقت کې علم لا دا ود د خپل خاوند د خپل نارینه ربون 1500 کاله مخکې جنت ته داخلي کی یو زنانه کور کې دی جارو کې بسم الله ویدان سره ذکر کوي دا داسې د لکه بیت الله شریف کې صفای کی وامي خلش دان سره ذکر کوي اغا سارویم دي ته دعاګانې کوي د زنانه الله پاک ذمہواره کم مقرر کړی دي باقی عزتمندو مونږ تاسو ټول به په پوره دین باندې عمل کوو نن په مونږ کې غیبت شته بهتان شته چغلی شته په خلکو بیجا الزامات لګو مولوی صاحب تاسو ته د امام مالک رحمت الله علیه ذکر وکړو دغه مشهور کتاب موطا امام مالک یو شرح ده امام زرقانی رحمت الله علیه ذکر کړی ده مونږ کله کله ګورې داخلي ټکه چې کولو ساتو پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے یو ځل د مدینه منورې په اطرافو کې یو زنانه مړه شوه چې هغه مړه شوه نو هغې له نورو زنانو غسل ورکو نو د غسل وخت کې یو زنانه چې کوم خاص غسل ورکوي کتاب لیکي چې د دې مړې زنانې بدن ته پتون ته کله د دې جمدې لاس رسېد نو د جمدې زنانه وی د دې مړې زنانه د پلانکي سړي سره ناجایز تعلق
الزام یې ولګو چې څنګه یې ولګو ټپ شو چې دا لاس یې د هغې په بدن پورې کلک ایښه دا اوس زور کوي یو لاس نه خلاصېږي ناوخته شو دا هغه مړې زنانه ورسه راغلل نارینه په پرده کې وایي چې انصافدارو دا مړې لامبوې وکړو نه ناوخته کېږي زنانه ورته وایي وی موږ ستا مړې پرېږدو ستا مړې موږ نه پرېږدي شپه تېره شوه ورځ تېره شوه 3 شپې 3 ورځې تقریبا تېرې شوې د مړې زنانه پورې د جمدې لاس نښتې دی او مړې زنانه بدمویي شروع کړه علماو نه تپوسونه وکړو یو عالم وی چې داسې وکړي چې د دې مړې زنانه نه لږه غوښه کټ کړي د هغې خپلوانو اجازت ونه کړو بیا د جمدې زنانه باره کې چې دې نه لاس کټ کړي هغې م اجازت ونه کړو بیا خبر امام مالک صاحب له لاړه خبره خورېده مشهورې ده امام مالک صاحب رحمت الله علیه فرمایل زه په خپله ځم امام مالک صاحب راغی تشریف فرما شو او په پرده کې هغه زنانه ته وایي اوس 3 4 ورځې تېرې شو لاس لا په مړې زنانه پورې نښتې وی تا چې دې زنانه له غسل ورکوو نو څه خو د خولې نه وتې نو وی یو خبره خو مې خولې نه وتې وه چې د دې زنانه د پلانکي سړي سره ناجایز تعلق و امام مالک صاحب ته تپوس کوي وی دې زنانه تا ته ویلو چې زما پلانکي سړي سره ناجایز تعلق دی اقرار یې کړو وی نه وی تا سره د دې خبرې ګواهان شته وی نه وی ښځه نو زه د وخت قاضي یم او ما پتا د حد حکم جاری کو او جلادان دې راشي او دې ښځې له د اتیا دورې ورکړي موږ تاسو د معاشره کې یو لفظ اورو خلک حرامي لفظ ذکر کوي دا چې دې چاته ووې اوس به گواهان پیش کې چې گواهان دې پیش نه کړل پتا به حد قذف جاری کېږي اتیا دورې به تاله درکولی شي دا خو ټوکې نه دی تو خو د کلمې په سونهري دایره کې دننه اوسېږي خو به نه ماته دوری شروع شوی په جمدې زنانه 1 50 60 70 78 79 د جمدې زنانه لاس مړې پورې نښتې دي خو چې کله اتیایم دوره ورکړه نو د جمدې زنانه لاس د مړې زنانه نه جدا شو دا ضروري نه ده چې موږ ټول لګي وو موږ سره دې دا عمل وشي بس دا د عبرت دپاره کافي و زموږ د 400 یو سړی په لکړو کې مړ شو لاوارث و هلته یې وله جنازه وکړه ښخ یې کړه 3 ورځې بعد یې ورثه پیدا شو بیا مړي مه راوباسئ هغې وې نو وړو یې خلک مجبور کړل چې کوم عالم جنازه کړې وه هغه یې راوغوسته چې هغه راغی چې قبر وسپړدلی شو چې ویې کړ هغه وې دا خو 3 ورځ ده د ده خو ګیره نه وه ګیره ښکاري هغه ولي صاحب سره کونټۍ وه او چې څنګه یې د مخ باندې وله داسې کړه نو د مخ نه تور تور لړمانان روان شو درمند د دې وجه نه په دې مجلس کې موږ تاسو هم اوسونه زنانه چې راغلي دي هم شپږ خبرې دي کومې موږ سره تعلق لري هغه موږ جون کې راولو کومې زنانو سره تعلق لري هغه الله مو بخښي عزتمندو نوراني مجلس دی هېڅ پته نشته کېدای شي نن زموږ په ژوند کې سار د انور خاته وو او کېدای شي د انور پرې واته زموږ په ژوند کې نه وي न जा उसके तहम्मुल पर के है बेडब गिरफ्त उसकी डर उसकी देर गिरी सी के शायद इंतकाम उसका बदतरीन शख्स वो है जो तौबा की उम्मीद पर गुनाह का दादी मंग द खुदाई शल शुक्र अदा नन द पाकिस्तान पर ठूलो जेलों की जसों कैदियान दी अगर टूल को माफी वाली हुकूमत माफी वत कई ना और मंग को ठूलो मर पर गुनाहों की डूब पाती शिवी और मंग या रब इग़फिरली अल्लाह पकीरा तरगाड़ुदा इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन ज़मा मुस्तकिल दोस्त الله موږ دوستان جوړي موږ الله دوستان نه جوړي او چې څوک هم دوستان نه جوړي نه هغې پسې چې څوک هم دشمنان دي نفس هم دشمن دی شیطان هم دشمن د دې وجه نه د چا ګیري ني الله پاک دې توفیق ورکړي د چا بونډې وي الله دې درېواړه طرف ته د موټي موټي توفیق ورکړي ګیټې ښکاره ساتي نارینه به ګیټې ښکاره ساتي زنانه به پټې ساتي او زنانه به د خپل خاوند تابعداري کوي موږ به هم د خپلو بیبیانو لحاظ ساتو کما خذ خاون ته د رحمت په نظر وګوري خاون خدي ته د رحمت په نظر وګوري الله پاک دواړو ته د رحمت په نظر وګوري ستا خذ کو درنګ نه تک تور میو ته وته وګوري پتا د الله رحمت راوريږي او کو د جهان خشته زنانا ولی نه دا او چې ستا په نکاح کې نه دو پردې دا او ته ګوري پیغمبر علیه السلام فرمایي پتام لعنت وريږي او پاغیم لعنت وريږي لعن الله الناظر والمنظور الیه او دوکاره پسې نور او موږ تاسو د سترګو د زړه حفاظت وکړو زنانم د سترګو د زړه حفاظت نن عزتمندو دا بچي موږ نه اغوا دي د کور په بنده دروازه د کمرې په بنده دروازه په بنده بستر کې دا بچي فیسبوک اغوا کړی دي سوشل میډیا اغوا کړی دي موبایل اغوا کړی دي
دا بچی خلاصول غواړي عزتمندو او د خلاصولو زینا دغه دینی مدارس دي زموږ عزتمندو دینی جماعتونه دي استاد نسبت قائم کا الله پاک باغی خوشاله ساتي الحمدلله دا ټول کتاب بلکې کتابونه دی پڑھو کړل مختصر دا ختم مختصر کوم بخاری شریف دا د الله پاک د کتاب نه بعد د ټولو کتابونو نه اوچته درجه والا کتاب دی امام بخاری سے پشپاړس کال کې لیکل دي په یو کتاب کې 3 کتابونه دي او 3866 دا بګي بابونه دي او 9000 یو کم اتیا پکې احادیث مبارکه دي لومبني کتاب کتاب الایمان دی اخیری کتاب دغه دي چې ذکر شو لومبني حدیث انما الاعمال بالنیات ده اخیری حدیث او ذکر شو د لومبني حدیث راوی حضرت عمر رضی الله عنه دی د اخیری حدیث راوی ابو هريره رضی الله عنه دی طالب ته دا تعلیم دی چې استقامت به عمر رضی الله عنه اختیار او عاجزی با د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ باقی د امام بخاری سے فقاهت او د زهد او تقوا او حالات نو ټیم انتهایی مختصر دی امام بخاری سے یو باب قائم کی داغي او غرضی او کله د باب لاندې چې کم غرض د دیوی دا غرض لاندې بل غرض کړي کو دلته دا باب قائم کو غرض ادا دی چې پر د قیامت به وزن کیږي د انسانانو د اعمالو بم کیږي او د خبرو بم کیږي او د غرض لاندې غرض رد په یو فرقه چې ته معتدله وي چې اغوی د وزن اعمال نه پر د قیامت باندې انکار کوي پر د قیامت باندې با د وزن د پر تل سوق دی الله پاک واضح د میزان سوق دی الله پاک الله ډېر وای سوق دی الله جل یو ذل وی الله سلويخ نه کې الله پاک نصیب کی ونزع الموازين القسط سرفرستی به چاوي د جبرائیل علیہ السلام نگرانی به سو کوي اسرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام به ولي وي چې سو ګنو وي چې وحی کې خیانت کړي دي اسرائیل علیہ السلام به ولي وي دیو جن به وي چې سو ګنو وي چې هغه د خپل وخت نه مخ کې راغله آدم علیہ السلام به وي ولی بابا دي هغه لري بابا دي نوح علیہ السلام به وي د هر قوم پیغمبر بمي او هر کس به خپلم د اختیار ورکړي بیا به د ارچ عمل تل لیکيږي او کنه نو بعد علماء وي چې د یو عمل بنه تل لیکيږي او هغه کفار چې د کفر علاوه د غي نور نس ګناوي نیکی خود سراسر نشته لیکن د انبیو اعمال به تل لیکيږي اب ولي تل لیکيږي نو پیغمبر خود ګنا نه معصوم دی پیغمبر نه ګناه نه کیږي پیغمبر اعمال چې تل لیکيږي او دې د پاره تل لیکيږي چې الله پاک بنور خلق تخیج تاسو زما پیغمبرانو تو ګوره د دې د اعمال سونه جاندارو او شاندارو بیا به د ارچا تل لیکيږي کنه نو دې نه ثابت شو چې د ارچا به تل لیکيږي لیکن مخکې امام بخاری سے حدیث ورولې دي چې او یا در کسان به بغیر د حساب کتاب نه جنت ته داخلي او یو روایت کرا دی چې دی او یو کې به هر یو ځان سره او یا زره جنت ته هغه داخله اوس دا یو تل د ګډيري تل دی یو تل ده نو جمع ولي ویل شو نو غټه ته د دی وجنه تفخیما لشانه یاد چا اعمال چې تل لیکيږي نو هغه خلق دی د آدم علی السلام نو ول قیامت پر رسول خلق دی په یو تل لیکيږي او یا په اعتبار د موضوعات سره چې هغه اعمال سدي هغه ډیر زیات دي باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامه او کی به دومنګه غتل د انصاف د پاره د حساب دروازه د قیامت القسط دا مفرد دی الموازین جمع دا موصوف صفت کې مطابقت نشتا موږ چې الموازین جمع دا او په الپلام سره الپلام سره د جمع جمعیت سکیږي هغه باطلېږي یا قسم مصدر دی د مصدر اطلاق په قلیل کثیر ټولږي لیوم القیامت ای لاجل حساب یوم القیامت یا د کوفیین او نحات مسلک دی چې حروف جاره مطلقاً د یو بل په استعمالېږي په یوم القیامت وان اعمال بنی آدم قولهم بشکوا اعمال د بنی آدم خبرې د یوزن او توزن او بتلل وقال مجاهد القسطاس والعدل بالروميه مجاهد رحمه الله تابعی دی غټ مفسر دی ابن عباس سے شاگرد دی فرمای کہ عدل پر رومیه جب کہ القسطاس والعدل بالروميه قسطاس معنا د عدل سره دی پر رومیه جب کہ بیا دا ځان لباس چې قران کریم کې د نور جب الفاظ تو کو نشتا نو بعد علماء وی اکثر عربی دی بعد اجمی دی بعد علماء وی اجمی الفاظ دی او دا غیر اندیش او ترکیب د عربی الفاظ پشان دی لیکن محققین علماء فرمایي چې قران کریم ټول پټول عربي دی ويقال والقسط مصدر المقسط او ویلی شي چې قسط مصدر د مقسط دی امام بخاری صاحب ډیر محتاط انسان دی هغه ته پته ده چې د مقسط مصدر خو اقساط راځي لیکن دا یا حذف د زوائد سره یا ماخذ الماخذ وهو العاده
چې د مزید نه راشي او مجرد نه راشي نو اما القاسط وهو الجائع. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاوى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه. ابو زرعه نوم باندې سلور پنځه محدثین دي، کم چې مشهور دي هغه ته اولک احادیث یادو. تاسو کم از کم سلوي حدیث یاد کې. من حفظ على امتي 40 حديثا كنت له يوم القيامه شافعا وشهيدا. رسول الله مبارک فرمایي چا چې ادرو شفقت زما په مسلوي حدیث یاد کړ نو پر د قیامت د لپاره شفاعت کوم او د لپاره بګواهیم کوم. کو عربي الفاظ سره نشي یادول نو کم از کم د هغه ترجمه عزت مند یاد کړي او دوی ته یو لک حدیث داس یادو لکه موږ ته څنګه سوره فاتحه یاد ده. عن ابي هريره مشهور صحابي دي پنوم کې 35 نه 45 پورې اقوال دي، کثیر الروایت دي. شپږم یوم هجری کې مسلمان شوی دي او نبی علیہ السلام سره داسې لازم ولک خپل سوري او کله کله په د لوګي د وجه نه داسې حالت راځي چې بهوش بکو بهوش بشو. فرمای چې قال النبي صلی الله علیه وسلم کلمتان حبیبتان، ایک کلامان چې دو کلام دي محبوبتان الى الرحمن، دو کلام الله ته ډیر خوښ دي او خفیفتان علی اللسان په جبه آسان دي، ندرت تنافر او داننګي ثقل پکې نشته چې په ویلو کې ان ګران وي، او ثقيلتان فی المیزان او پته لکه دا دواړه کلام درانه دي. ټول وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. پاکی دا الله لرا سره د حمد د الله پاکی د الله لره چې لوی ذات دی. د دې وجه نصار ما خام دا ودی پکوي سبحان الله بحمدی سبحان الله العظیم. سلزله سار سلزله ما خام کو گناهونه د سمندر د زګمري به الله پاک د تماف کوي او د چا مالی مشکلاتی نو سار د فرض او د سنت مسکه سبحان الله بحمدی سبحان الله العظیم استغفر الله او کوئی ریږي بیا د فرضونه پس وای سلسل کرته ان شاء الله الله پاک به قرضونه خلاص کی. دارنګ د هر مسلمان دا خواهشي چې زما د رسول الله مبارک دیدار نصیب شي. داغه د پاره یو درود شریف یاد کې وصلی الله طول وای وصلی الله علی حبیبه سیدنا محمد و آله وسلم. دا د شپې او داسې کې سلور سو کرته وایا ان شاء الله د نبی اسلام دیدار به الله پاک نصیب کی. زمونږ یو مرګري د روزانه 1 لاکھ بار درود شریف وای. یو بل طالب دی هغه الحمدلله سکم سل کرته د نبی اسلام دیدار نصیب شو. بل اخیره کې یو عرض لرم تاسو نه کومه بچانه چې دلته عالمان شي داغي سرپرست ته زمونږ دا خاص عزت مندو چې دا رشته بغیر مناسب ځای کې نه ورکوي چې د شپږ کال استادانو خواري وکړه اسنه چې من انکه کریمتن فاسقا فقط قطع رحمه. چا چې یو نیک جنې یو فاسق لور کړه نو د سیل رحمی قطع کړه. نه مناسب ځای کې د دې استادانو په مشوره باندې دې رشته ورکوي او چونکه ما سره د ختم نبوت ذمہ داری ده د بزرګانو حواله کړی ده. الله دې توفیق د خدمت راکړي. زمونږ د دې غټې اډې شاته د فلینکو چور 400 زمونږ ختم نبوت دفتر شروع دي څه د پاسه 1 کروڑ روپے او باغی خرچه را دي. مولانا اسد علي صاحب مولانا اعظم جان صاحب د نور مرګرو سره هغه حواله سره تاسو را بتو کی عزت مندو باغی کې ځان د پاره برخه د اوسنه اختیار کې اس پتن لګي عزت مندو کې دي شي د نن زمونږ د ژوندۍ اخیرنه ورودي. د دې وجه نزي او دعا ویم تاسو راته وایي د دې رجب د میاشتې چې د خپل پیغمبر پکې معراج شوی دی او شعبان او رمضان ټول وایي بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا الله زموږ لپاره پر رجب او شعبان کې خدایا برکت واچي او موږ رمضان ته ورسې او بیا د رشتې د پاره یو اسانه وظیفه روزانه 313 بار بسم الله الرحمن الرحیم وای 13 بار مخکې رستو درود شریف او په رمضان کې اخیری عشره کې د منترنو کې الحمدلله اجتماعي اعتکاف وی د 24 غنټو منګه یو ټین ټیبل جوړ کړي کوم مرګري پورا عشره اوخ کی شي په پورا عشره نشي اوخ کنو یو ورځ بورو ظلم سړی راتلی شي د 24 غنټو خپل معمولاتي هغه کې انسان ته پته ولګي چې سونو بوکم الله دې تاسو قدر وکي الله عزت وکي الله خوشاله لره. هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.